ایتنا ماسان مشکلاتنا بکنشتر یزکم نستیز والروانیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ ندے اللہ چی فرید ایمان والا پاگ حالا چیئے تاسو پاگے حتی یمیز الخبیث من الطیب تردی چی بیل کی اللہ منافق دا مخلص مسلماننا کافر دا مومننا پدی امتحاناتو پدی جہادونو پدی درسونو باندې لوی حکمت مرتب دی پاک او ناپاک سره جدا شي د صحیح عقیدې او د غلط عقیدې ولا سره جدا شي هر سړی خپل ملګری وپېژني چې دا دی مخلص چې دا نه باندې دعوی کوي کوم یو تاسو ول دي چې هغه وایي زه جهاد نه کوم یا جهاد مخوښ نه دی هر یو دعوی کوي ځان ته مؤمن وایي خو چې داسې امتحانات راشي بیا پته ولګېږي اوس هلکه جنګ ته څه ضرورت دی خو الله دې هر چا ته وښایي چې دا کافر دی دا مسلمان دی دا منافق دی دا مؤمن دی هر څوک دې په دې باندې خبر کړي که نه وما کان الله لیطلعکم علی الغیب نه دی الله چې تاسو خبر کړي په غیب باندې او ټول علم د غیب ورکړي چې بس په د هر چا د زړه حالات معلوموي چې دا مؤمن دی دا کافر دی ځکه د ایمان ځای کړی زړه اوس په زړه حالات معلوموي دی دا خلک دا د ایمانه وایي ما پړه کې پال نیولی دی ایو وایي ما پړه کې پال نیولی چې که ما له شات راوړه نو بس بیا ټیک ده وایي چې لاړو ما له شات راوړه نور له خورا راوړله وګوره داسې بې ایمانه داسې بې دین نه ناخبره سړی ورته حیران شي اوس الله فرمیل وما کان الله لیطلعکم علی الغیب نو د دې معنا دا شوله چې پیغمبران هم په بعض حالاتو نه خبروي ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء لیکن الله غوره کوي د خپلو پیغمبرانو نه چاته چې وغواړي نو هغه ته وحی وکړي په وحی خبر کړي او هر چا ته وحی کېږي نه ولکن الله یجتبی من رسله لیکن الله غوره کوي پیغمبران د پیغمبرانو نه منه پیغمبران هغه چا نه چې الله وغواړي نو هغه ته وحی وکړي نو د وحی په ذریعه باندې ورته حال پکې ښکاره او دا نه چې ټول په غیب باندې خبر شي فآمنوا بالله ورسوله ایمان راوړئ په الله او رسولانو الله باندې وإن تؤمنوا کتاب ایمان راوړ وتتقوا او ځان هم بچ کړئ شرک نه فرقکم اجر عظیم یقینا تاسو لپاره اجر لوی ولا يحسبن الذين يبخلون ګمان دې نه کوي کسان چې بخل کوي په مالونو باندې چې الله ورکړی دوی ته یا باغ نعمتونو باندې چې الله ورکړی دوی ته قرآن ورکړی دی حدیث ورکړی دی مال ورکړی دی او بیا لګیا دی هغې باندې بخل کوي چاته وایي نه چاله ورکوي نه ولا يحسبن الذين ګمان دې نه کوي کسان چې بخل کوي په نعمتونو چې الله ورکړی دوی ته د خپلې مهربانۍ نه هو خیر لهم اذن دا بخل کول د دې لپاره کړي غوړه دي غوړه نه دي بل هو شر لهم بلکې دا شر د دې لپاره ايتوقون ما بخلوا به خامخا غاړه تبه واچولې شي هغه مال چې دې بخل کړو پاغه باندې فورز قیامت او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سئل عن علم وهو يعلمه چانا چر یو مسئلے مبارکی پختره وشي او دې خوږيږي فکتمه بیا غپټه کړلا والجما یوم القیامت بلجام من النار الله بخله کې ورته د ور واګي ورواچي ولله میراث السماوات والارض او دا مال ولنه لګوي دا فقیر الله ته پاتې کیږي وی لګوي چې تاسو ګټو شي تاسو پیدا وشي خاص الله دې پاتې کړل الله مانو ورنه کی الله باندې تاسو ته خبردار دي کله چې دا یاد راغی من یقرض الله قرضا حسنا نو یهود راولګیل او هغه ویل چې الله غریب دی اوس موږ نه قرضونه غواړي لقد سمع الله قول الذين قالوا یقینا اوریدل الله وینا کسانو چې ویلي ان الله فقير ونحن اغنياء بشک الله غریب دی او موږ یو مالدار سنكتب ما قالوا خامخا لیکو فواسطه د ملائکه باندې دی دا وینا وقتلهم الانبیاء بغیر حق او وجل د پیغمبرانو را پناه حق باندې د دې جملې دراوړل دي چې څه مناسبت ده هغه خدا ویل ان الله فقير ونحن اغنياء
نو سنتو ما قالو خو ټیک دی وقتهم الانبیاء دې جملې تراوړل څه مطلب دی دا غي وجه دا ده چې دوی په دې پوهېدل دا موږ چې کومه خبره کوو چې الله غریب دی دا خبره زموږ دروغ ده دا زموږ غلطه ده دا زموږ ناحقه ده او داسې ناحقه ده لکه د پیغمبرانو وجنه زموږ څه ده ناحقه ښه دې پوهېدل لکه د پیغمبر وجنه به دې کوله څه شرعي دلیل د دوی سره نه و څه معقوله وجه د دوی سره نه وه نو څنګه چې هغه بې سنده ښکارو او دارنګې غیر معقول کارو دارنګې دا وینا د دوی هم دغسې غیر معقوله خبره وه دا تشبیه په شکل دا وړی ده ونقول ووایو من اوسه کې عذاب سوځونکې عذاب الحریق هغه عذاب سوځونکې چې هغه اور دی ذلک بما قدمت ایدیکم دا عذاب په وجه د هغې چې مخکې کړي ستاسو لاسونو او بېشک الله نه دی هېڅ ظلم کوونکی په هېڅ بنده باندې دا الذین دا بدل دی د هغې الذین چې هغه قول الذین کې و لقد سمع الله قول الذین د هغې الذین دپاره دا یا بدل دی صفت دی هغه کسان چې ویلې یقینا الله حکم کړی دی موږ ته الله نؤمن لرسول چې موږ به نه راوړو ایمان په هېڅ یو پیغمبر باندې حتی یاتینا بقربان تر دې چې پیش چې موږ ته قرباني قربان ما يتقربو به الى الله قربان هغه څه ته وایي چې په هغې باندې سړی الله ته نږدې کېږي په کوم شي باندې چې چا ته نږدې کېږي هغې ته څه ویلی کېږي قربان نو دوی به دا ویل موږ په تا باندې ایمان ځکه نه راوړو چې موږ ته الله ویلي دي چې تاسو په هغه پیغمبر ایمان راوړئ چې هغه قرباني میدان ته وړاندې کړي او و راشي او دوی سیدي به په ایمان راوړئ هغه تا ته ورته پورې نه دي کړي دا ځان لپاره به دلیل پېښ کاوه نو الله رب العزت د دې رد کوي چې یو خدا خبره ستاسو غلط ده او دویمه دا د هغه پیغمبران چې دا معجزات یې پېښ کړي هغه تاسو ولې مړه کړل که تاسو پرې خپله خبره خپل کې رښتینی یاستئ هغې خو همدغسې معجزات پېښ کړي نو هغه هم ولې واجب خو دروغ وایي که نه هغه کسان چې ویلی بېشک الله حکم کړی دی موږ ته چې موږ به ایمان نه راوړو په هېڅ رسول باندې حتی یاتینا بقربانې تر دې چې پېښ شي موږ ته قرباني تاکله النار چې وسېږي هغې لره اور قل قد جاءکم رسول من قبلي ورته ووایه چې راغلي یو تاسو سره پیغمبران زمانه وړاندې بالبینات په ښکاره معجزو باندې وبالذي قلتم او په هغه معجزه باندې چې تاسو وایي فلم قتلتموهم نو ولې ووژل تاسو هغې لره دا صریح دلیل دی په دې باندې چې یهودو قتل د انبیاو کړی دی فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتیني تسلي ورکړئ پیغمبر ته فإن کذبوک که د نسبت دروغ وکړي تا ته فقد کذب رسول من قبلک یقینا نسبت دروغ کړی شوي ډېرو پیغمبرانو ته ستا نه وړاندې نو هغې صبر وکړه تم صبر نه کار واخله جاءو بالبینات راوړي هغه پیغمبرانو واضح دلیلونه واضح معجزې والزبور واړه واړه کتابونه والکتاب المنیر او غټ کتاب رڼا کوونکي تورات انجیل زبور قرآن دا غټ کتابونه او زبور وړې وړې صحیفې بینات هغه عقلي دلایل او نور معجزات کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس څکونکی د مرګ دی ګورئ ورته د نفس اطلاق په ډېرو څیزونو باندې شوی دی الله رب العزت هغه باندې اطلاق د نفس شوی تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک نو کل نفس ذائقة الموت باندې چې ظاهرا باندې حمل کو خو د دې معنا دا راوتله چې نعوذ بالله الله باندې مرګ راځي سلام دی ورته د دې څو جواب دي څو یو جواب هغه دا دی چې مراد د عطا ابن عطیه کړی دی چې مراد د نفس نه نفس مخلوقه چې ژوندی وي کل نفس مخلوقة هر نفس مخلوقات چې ژوندی وي ذائقة الموت دا تکون کې د مرګ دی امام علوسی رحمه الله روح المانی والا هغه وایي چې د ډېرو نفسونو استثناء راغلی ده نو الله رب العزت هم مستثنا دی لکه ګورئ فسائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله
آلته د ساق معنا مرد دی، مړه به شي اسمان والا هم ځمکې والا هم الا من شاء الله. دارنګه کل شیء هالک الا وجهه استثناء راغلی ده. درېمه توجیه او جواب د دې سوال نه حافظ ابن کثیر کوي. هغه وایي مراد د نفس نه انسانان دي، پیریان دي، ملائک دي او دارنګي نور حیوانات. او د الله رب العزت مبارک خپل الله فرمایي الحي الذي لا يموت، هغه باندې مراد نو هغه وایي نفس اطلاق الله باندې شوی دی، خو دلته د نفس نه مراد پیران، انسانان، ملائک، حتی چې حملة العرش هم، خو سوا د چا نه؟ د الله نه. وانما توفون اجورکم، او یقینا پورا بدل کولی شي تاسو ته بدله ستاسو پورا د قیامت. فمن زحزح عن النار، هغه څوک چې بچ کړی شو د اور نه او ننویستلی شو جنت ته. زحزح معنا لرې کړی شو او وساتلی شو د اور نه او ننویستلی شو جنت ته، یقینا دی کامیاب شو او نه دی ژوندېدونی مګر مزید الا متاع، مګر تکر متاع غرور، مګر تکر دوکې. متاع هغه شوړې ته وایي چې دا زنانه پې غوړ لوښي صفا کوي. دې وجې نه عرب وایي جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل، سپی راغی شوړې په خوله کې ونیول او لاړ وتښتېده. نو الله فرمایي دا غوړه شوړه ده چې لوښي پې خلک صفا کوي. تاسو اوس د دې نه مقصد وګرځاوه، دا مقصد شی نه دی، دا صرفي د آخرت د تیارۍ دپاره یو ځای دی. دلته د آخرت دپاره تیاري ورکوي او نه دی ژوندېدلی مگر تکرندو کې لتبلون فی اموالکم، یقینا ازمیخ بکولی شي په تاسو باندې پاره مالونه ستاسو د نفسونو ستاسو کې. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، او خامخا اورئ به تاسو دغه کسان نه چې ورکړل شوی د هغوی د کتاب ستاسو نه وړاندې. ومن الذین اشرکوا، او دغه کسان نه چې مشرکان دي اذًا کثیره، ردې بدې ډېرې، کنځل به داسې پسې کوي، یو نوم بل نوم به در باندې ږدي، کله به صابي دی کله به وابي دی، دا نومونه به درته وایي، په نور اسم نه شي کولی هېڅ. وإن تصبروا که تاسو صبر نه کار واخله، وتتقوا یره مو که د الله نه، فإن ذلک من عزم الأمور، یقینا دا د هغه پخو کارونو نه دي. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، خبائث ساری کتاب بیا ذکر کوي. او یقینا اخذت هغه وخت چې واخل الله معاهده مضبوطه ده کسان نه چې ورکړل شوی هغوی ته کتاب، دا وعده چې په څه باندې چې اخیسته شوه، لتبیننه للناس، چې خامخا بیانوئ به تاسو دې کتاب لره خلکو ته، ولا تکتمونه او نه یې پټوئ. رښتیا دا کتاب چې ښکاره کوو، دا تاسو د ترجمې اورېدلې دا خو دغه مړو ته دعا کوئ چې الله دې دوی دا قبرونه د نور نه رچي، دا میاشت راشي مخالف هم شروع یو شاګرد هم شروع وي، دا مخالف ثواب الله هغه ته ورکوي. ځکه دې مخالف پرونه پورې وایي ترجمه مه کوه، نن هغه هم ورته ناست دی، خولې وازه نیولي، هغه هم فکر پیدا کړی دی ورته ناست دی درېږي. او د الله بندګانو دا یو کتاب و، دا خو دی پټ کړی و، خلکو ته یې نه ښکاره کوو، هره مسله یې ورته دونه ګرانه کړې وه، نو څه حیران شي. دعاګانو کې ورته نور ټکي نه ایستلي چې دا ایزنه کې اللهم انت السلام ومنک السلام وحینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، یو لویه پټپړیا جوړه کړې وه، هغه مینو زده کولی نه شوله، بس حیران به شي موږ څه ووایو. لنډ ټکي و اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یو تن نه چا تپوس کړی و بل څه نوم دی؟ هغه ویل یعقوب پسې وګوري که تقریبا د 15 منټه یې واړول، بیا یې تپوس وکړی ستا زما هم یعقوب نوم دی، خو دونه نوم نه دونه اوږده نه دی لکه ستا چې دی، دا دومره اوږده نه وه، دا د خلکو اوږده کړه. اذان نه وروسته به یو څه شی ویل نو آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة، والله که دا یوه هم پکې ویوه، دا پکې دی ورسوي. نکاح یې راته دومره ګرانه کړې وه، سړي به یې راوستل دلته به یې کېنول، بیا به یې ځان روان کړ، چې تلل هم پرې سلام به یې واچو، چې راغله هم پرې سلام به یې واچو. کوم ځای نه راغلی؟ د شرق ولایت نه، دا پکې د کوم ځای نه و، څه شی دې راوړ؟ حکم د نکاح، د چا نه په چا، د پلانکي نه په پلانکي باندې.
نور نه مسنونه دعا وکړي نه کې خطبه وا به په اخر کې دعا کوله چې اللهم علق بينهما كما علقت بين زليخا ويوسف او كما علقت بين سليمان وبلقيس. دا خبرې وي دا ټول غم دي خلکو د مصیبت جوړ کړو دي خلکو نه اصل دین ورکړو ځکه اصل دین قرآن او حدیث کې قرآن او حدیث ته خدای کفر وایو چې د دې کلمه څوک یې کافر دي چې څوک ورته کینی هغه کافر دي. پرونه پورې دا سبق څه وځاو پرونه پورې د عوامو تمداد وکول کول چې مکه نه څنګه علوم نه کړی هغه قرآن ته ولي کیږي دا ولي نه ستاسو ایران خدا دو کیوي او دا خلک دې پټې سترګې ساتلې ورکه دا وکړي سترګې خدا وکړي دا چې کوم په چل ولته موږ اخلو زما کوم دې کور دی هغه فاصله جمعات هغه جمعات هغه یو مولا راوستو او هغه ډېر زیات مقارن دی بازار کې کېستو یو نمبر 2 نمبر 3 نمبر شپږاوی او نه زیات وراړول دي او ټول درو چې دلار ما ته قرآن شروع سړی بل ورځلار امامت پرې خو هم خو ته لاړو هغه ته قسم کړو چې و زما ځکه نه چلےګم مکه خو ما چاله او ډبر کې 200 روپۍ مې ورته ولې و چې دا راغلی راته ښکارا کړو زما کار نه کیږي لاړې امامت پرې دا درته بدبخت خلک دي الله ما ته وعده خسته و چې نه پټوي فنبذوه وراء ظهورهم. دا الله کتاب شاته واتاو د بندگانو کتابونه راوخل هغه طرف کې ونیول او د بندگانو کتابونه باندې فیصله وکړي. دومره ظلم قسم درته کوم چې د قرآن سره خلکو وکړو نو د دې څه حد نشته. د بندگانو کتابونه ماشومان ته به خلاصي او په کتاب او سره قرآن ورته نه ویل ما ته خلاصه کې د توحید مسله راوخیوه ما ته خلاصه کې رسالت مسله راوخیوه ما ته د آسماني کتابونو مسله کې راوخیوي ما ته د قیامت مسله په خلاصه کې راوخیوي زه انعام درکوم شته پکې په خلاصه باندې هغه مسلمان کېدی شي. مسلمانۍ کتاب او قرآن هغه ته موږ پټ کړو ما خبرم ساتلی فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا او وایي خپل په دې قرآن باندې لګي غونډه کې پیسې آسماني کتاب باندې لګي پیسې واخلې خلکو نه پټ پدې سما یشترون ډیر ناکاره دی هغه چې دوی اخلي کته به جوړ کړي. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ګمان مکه وته په خلکو چې خوشحاليږي په هغه څه چې وکړل ويحبون فخي ان يحمدوا چې صفات وشي بما لم يفعلوا فهغه څه چې نه کړی اے فقاعت چوټوري دا برادر محترم مجاهد کبیر خوشحال لري او قسم دې که څنګه دې څنګه شي رکی خدا غواړي چې ما ته مجاهد ویل شي ما ته مهاجر ویل شي ما ته انصار ویل شي نه د هجرت په مسله کې تکړی نه د هجرت په مسله کې تکړی نه د جهاد په مسله کې تکړی اولي کوم برادر محترم مجاهد نه څنګه لري نه د څنګه والا او د پاره کوم تیارې کړی خپل خوشاله چې دا درته لیکل کی دا منافقانه خویو دا د يهود خویو کار به نه کو مولا بنو مولا درته ویل شي مولوی چې درته ویل شي د لاسو د پرس پر نشي کولای او دا درته وایي دا کوم ظلم دې زیاته دي زید مولانی ولی انور په غریب سره خبر نه زید مجاهد نه ولی د جهاد خبر نه زید مهاجر نه ولی هجرت نه پیژني ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فخيدا چې توصیف وشي په هغه کارونه چې کړی نه دي نه لیدلې دي نه کړی دي نه خبر دي او لکه دا چې خلک راته وایي دا ګرانه ده فلا تحسبنهم متشف دینامو ویلو باندې څه ګمان مکو چې دې بر الله د عذاب نه بچي دا ته مجاهد وي دې رښتیا مجاهد شو هغه دې مجاهد څنګه ولاري جاب دې فلا تحسبنهم بمفازتين نو ته ګمان مکو په دې باندې خلاصې د عذاب نه ولهم عذاب الیم او دوی د عذاب درناک ولله ملک السماوات والارض خاص الله پر بچی اسما مانو د زمکه خاص الله پر بچی د اسمانو د زمکه الله پر چې باندې قدرت لري ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش اسمانو د زمکه کې واختلاف الليل او په اختلاف د شپو دورو کې آیات له الالباب خامخا دلائل د پر خواندان د عقل الذين او تدان يذكرون الله قياما
یا دی الله لره کولا باندې وقودن او پناسه والا جنوبهم او ملاس په ډډو باندې دی آیات تاسو خو ګورئ ان فی خلق السماوات والارض په پیدا کولو د اسمانونو او د ځمکې کې او په اختلاف د شپو د ورځو کې لآیات دا دلایل دي څه باندې دلایل دي څه باندې دلایل دي د الله په وجود او د الله په وحدانیت باندې اوس الله وی دا خو ما دې لپاره پیدا کړو چې دا زما وجود ومني زما یووالی ومني او ته لولاک لما خلقت الافلاک ته دا هغه لپاره پیدا دي نو څه وایي دا قرآن دې مني اخوی دا ما دې له پیدا کړیو چې خالق ما او پیژني چې الله شته دی ځکه دا مخلوق دی مخلوق خالق غواړي دا مصنوع دی مصنوع صانع غواړي دا زما په یووالي باندې دلیل شي او ته لولاک لما خلقت الافلاک وذ الله بندا قرآن صحیح وګورا دا غي نه بعد خبره کوا موضوعي حدیث راواخلي او باندې باندې قرآن شاته کوي قرآن کوی دا دې پر الله ما پیدا کړی ځکه او د اسمان پیدایش او د شپې او د ورځې نظام چلول دا د الله په وجود او په یووالي باندې دلایل الذين كان يذكرون الله قياما یادی الله لپاره کولا پنا تفدر باندې ملاسته او د الله ذکر کوي او سوچ کوي پیدایش اسمانونو او ځمکې کې څنګه سوچ کوي ما توخایا ربنا ما خلقت هذا باطلا سوچ داده سوچ کوي دین تجی ترسی چې ربنا ما خلقت هذا باطلا اے الله دا تا اوس نه پیدا کړی دا تا یو لوی مقصد لپاره پیدا کړی چې تا وحدانیت او یووالی ته وپیژنو دې پیدا دا چې لولاک لما خلقت الافلاک دې پیدا کوي الله شاته کا مخلوق را مخه کا او ځان خبره جوړه کو پیغمبر یې وکړه سبحانك باکت فقنا عذاب النار پس کو ساتي من عذاب دورنا ربنا اے رب زمون انك من تدخل النار یقینا تاغ تو کنا باندې ورته یقینا تاغ رسوات لویت و دې فرماو بي ذات دې داغي ذات ختم کړو وما للظالمين من انصار نشته ظالمانو پر هیڅ کینداریان ربنا اے رب زمون اننا بشک من سمعنا واغدن مناديا دیوات کوم کنا ینادي للایمان आवाज لګول د ایمان لپاره اے د الله بندگانو راشه دی یو الله په ذات باندې یقین وکړئ دې ته ایمان دې ته تصدیق ان امنو بربکم ایمان راوړې په خپل پروردگار په مننا پس موږ ایمان راوړ ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وبخي من صادرن گناهنا وكفر عنا سيئاتنا او لری کې زمنګ گناهنا وتوفنا مع الابرار او وفات من غادنه کانو ترا دا سوال د مرګ نه بلکې دا سوال د خاتمه په ایمان باندې د څنګه چې نو سوال د دې مرګ وخت کې مړ وکنا چې واجنه ني نو مرګ مله چا سره ولا د نه کانو ترا دا د اخر خاتمه سوال ابای مسلمان داو چې د اخر خاتمه پټه ده پته نه لګي ربنا يا رب من واتنا راكم سماوات سماوات تام صلى الله عليه رسولك فجباد پیغمبران صاحبان دي ولا تخزنا يوم القيامه او رسانه چې موږ پر ورځ قیامت کفایت د جهنم ته نباسي الله جهنم نم بچي څه کبه کې وته ویل من تدخل النار فقد اخلتا ولا تخزنا موږ ورته من نباسا ذکر صحیح او الله زموږ صحیح نکي انك لا تخلف الميعاد یقینا خلاف نکید الله فاستجاب لهم ربهم پس منل وکړه دوی ته قبولتیا وکړه د دوی لپاره رب دوی او تویل انی لا وذي عمل عامل منکم من ذکر او انثى بشکا زنذایکم عمل دی عمل کوون چې منکم لتا من ذکر نار نه او انثى یا خدا قران تنارینه ناسته الله وذي اجر خرابو او کذرانه ورته ناسته د الله وذي اجر خرابو او دې دا وی اجر خود ته یقینا ده تیر کال خو یو څنګه تر پردي تنظیم وو د پاسه تپالو وسکه جوای څومره خیال دي د تنظیم چاله کړي په دې ګرمو ناسي باران تناسي چلې تناسي سترګې د خاور نه ډکې شي د دین لوی اجر به هم چرته
یو سړی د الله د دین لپاره دومره تکلیف برداشت کوي نو الله غیرتي زیات دی. لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. الله فرمایي زه د هیچا عمل نه ضایع کوم خو چې د الله لپاره وي. بعضکم من بعض ستاسو پیدا دي د ځینو نه فالذین هاجروا پس هغه کسان چې هجرت کړي او اخرجوا من دیارهم او ویستل شوي دي د خپلو کورونو و اوذوا فی سبیلي او تکلیف ورکړل شوی دی زما په لاره کې. اوس دا تکلیف نه و دا چې سلسله یې تېره شوله او سبیل یو معنا قرآن او مخکې تاسو ته ما وښوده قرآن ته ناست او دا تکلیف برداشت کوي. وقاتلوا جنګېدلې و قتلوا او ووژلې شي. دا پنځم لپاره دغه ولګوئ نیمګړی پاتې کېږي څلور آیته وي درې. افغانانو ته نه رسېږي مشکل دا وي قرآن کریم چې د سړی تلاوت کوي یا سنت کې ډوړی کوي او د کېږي د چې خدا او کړي د تلاوت دا خلاف نه دې کې څه خلاف د شرک رومال د پاسه واچي هېڅ معنی نشته. دا خاص غلط رسم دی او ولې که خبر کېږي چا په مونځ کو پر شیطان یې ته وکړي که نه ولې دغه نه وباسي زمونږ څه ورانه په دې چې مونځ نه کوي چې مانځه راغی بیا ولې سره زمونږ ورانه ده دی ناشنا خبرې کوي که نه چې متضادې خبرې دي سړی ورته حیران شي. دا مسلې سره نه به واړئ یا ربه زما دې ته ووایي نو بندي چې زه خدای خلاف نه یم خدا چې چا نه پاتې شي نو په هغه باندې فتوی ورکول دا هم ښه کار نه دی ځکه د هغه نه معلومات په کار دی چې څنګه پاتې دي. ښځه راغله اوس که ما نه پاتې شوی نو هغه زه مجبور وم نه عام عادت د حالاتو کې باید سړی بند کړي خو دا چا باندې فتوی نه شو ورکولی. مشکل پکې دا وي چې بیا خلک مستقله مسله جوړه کړي ونه شو. یا نبی علیه السلام دا قصه کوانوله نبی علیه السلام ورته وویله ستاسو خوښه ده چې اوس دا وجنئ که فدیه اخلئ خو که فدیه اخلئ نو کال له بیا دومره شهیدان ورکوئ دا خو ما تاسو ته وویله که کیسه کې ته وویله هغه اوس هغه وخت کې مشوره وکړه که فدیه اخلئ نو بیا به کال له څه کوئ دغومره کسان نه ابوبکر صدیق هم ورته ویلې بس یا رسول الله فدیه اخلو خیر ده که مونږ کې کال له هغې کسان شهیدان شي پروا نشته دلته راله کمپیوټري بیخي کار نه کوي جنریټر به لګوي ونه شو دا څه دی ووایي نو څه وکړو لو کفرن عنهم خامخا به لرې کړو د دوی نه سیئاتهم ګناهونه د دوی ولو ادخلنهم جنات خامخا نه راباسم دوی لره باغونو ته چې به یې ګلانې د ونو د هغې نه ولې ثوابا من عند الله دا ثوابا مفعول مطلق دی د لادخلنهم او دا غي معنا لأصيبنهم ثواب باور کوم دوی ته ثوابا من عند الله په دې لحاظ باندې به دا شو مفعول مطلق والله عنده حسن الثواب الله د سره دی خیسا ثوابنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا دوکه دې نه کې تعالی را ګرځدل دا کسانو چې کافران دي فخرونه کی ګاړي وسري ګاړي د فلان یو طرف تابل تمن طرف تمن دی وي ته به دا ګمان کوي چې ګمدا الله ته محبوب ترين مخلوق دی خود څنګه دا متاع قليل مزيد لونت ثم ماواهم جهنم بيزيد دي جهنم له دي سلمحات او بد پرست دا جهنم لكن الذين اتقوا لیکن کسان چې تقوا یې وکړه ځان یې وساتل شرک نه
او یره وکړه خپل پروردګار نه لهم جنات تجری پر باغونه چې بهږي بلانې ونه داغه نوري همیشه وي پاره کې نزولا من عند الله من مستیاب اور کولی شي د الله رفانا وما عند الله خير للابرار او ان هغه نعمتونه چې الله څخه دا غوړي د پاره د نیکانو وان من اهل الكتاب یقینا بعض کتاب والاون لمن خامخ يؤمن بالله ایمان لري په الله باندې او ما انزل الیکم په کتاب چې راغلی شوی تاسو ته وما انزل الیهم او په کتابونو چې راغلی شوی دی هغه ته خاشعين لله عاجزی کون کې الله تا لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه دا مرګري لا یشترون بیات الله ثمن قلیلا ناخذ الله په تنوان پیسې لګي ټول دنیا کې سودر کې د قران یو آیت مقابل کې آیت سمجي اولئک لهم اجرهم دا کسان دې په اجر دې پنه درته دي یقینا الله جل حساب ولا دي یا ایه الذین آمنو سورۃ ختمه اخر کې ټول مضامین داخلي یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو اصبروا صبر کوئ دا صبر شامل دی درې واړو قسمونو ته صبر په مصائب صبر په طاعات صبر د معاصیونه وصابروا او دارنګي یو بل ته توصیه کوي په صبر باندې یو بل ته توصیه کوي په صبر باندې ورابطو او تاره کوي د جهاد لپاره دا هم ربط ته چې څنګه کې ناشته او د دې د مسلمانانو د اسلامی حکومت په سرحدات حفاظت کوي دا هم ربط ته چاس کے ساتھ چلے په دې نیت باندې چې زه په دې باندې جهاد کوم دا هم ربط ته چې مجاهدین دي ودې ته پیراو کی دا هم ربط ته چې د فرض مانځه نرسته د بل مانځه په انتظار باندې فذالکم الرباط مانځه په انتظار کې راځل دا هم ارتباط ته نو دا د لفظ چې د عام معنی او تشامل له معنا دا د منظم کوي د مجاهدونو حفاظت هم کوي د جهاد لپاره تیاری هم کوي او دا رنګ څنګه تم دی یو ته مفرد چې بس ما یو د کیناسي او تل تبعه مګردا نه دام کا واغم ورا به تو دا معنا تیار د جهاد کوي واتقوا الله د الله نه یریږي څه مطلب د الله نه یری کوي په دې ټول شیانو کې مقصود تاسو بچي صرف رضا کول د الله وی د څنګه کې ناس یم دا او کدل ته هم د قبل مقصد وی لعلکم تفلحون دې د پاره کې تاسو کامیاب شئ دعا وکړو نو فاتم ختم شو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ولوالدينا وسامحنا فيما جنينا يا كريم اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم اهلك الكفرة والمشركين واليهود والنصارى اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين باران دوریدو پټیم کی دعا الله قبلې په اخلاص باندې دعا وکړي چې الله رب العزت مجاهدین اسرا پر څنګهلنی حکومت وکړي الله یې په مقابل کې دشمن ذلیل او رسوا یا الله هغه مسلمانان چې د دې ظالمانو په جیلونو او پنجرو کې پراته دي رب العالمین په خپل قدرت کامل را خلاص یا الله ظالمان په ظالمان مسلط کې یا الله مسلمانانو ته نجات ورکړي رب العالمین کوم کسان چې کتاب لراځي دا د کتاب ذکر مقصد دا یا الله دا قربانی قبول کړي یا الله په دې کتاب باندې په هولور کې
یا الله د عمل کولو توفیق ولور کې، یا الله نور ته د رسولو توفیق ولور کې، یا الله چې کوم شرعي ضرورتونه دي تا ته معلوم دي مونږ ته معلوم نه دي، رب العالمین هغه د خپلو خزانو نه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.